شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې وساتي. څنګه چې مې سلام وګرځه دعا مې کوله چې دره شوه دیواله پرېوت تورتم شو دوړې شولې څپړې مې پخونه وې جانمازه مغلته پاتې شو. خوشحاله اوسئ. دا د هغه غرور امانت دی او تا ته مې در وسپارلو. الله دې سره ښه وکړي، تاسو د خدای ښه وکړي، تاسو د خدای ښه وکړي. زموږ تپوس هم وکړو مالي دغه نه خلاص شو. مثال کوم دا پټي او مثال کوټي دا شنه غون ختم او مالونه څنګه شو؟ مالونه څو ګټې لاندې پرېوته او څه غره کې پاتې دي. اوس پورې زما خپلې شل پنځه بزې وي او دا باره ولیدله هغو باندې اوس پوه شوی نه یم بېرته تللی یم نه یم. شهیدان خو ډېر شهیدان خو یو کور بیخي دلته موږ سره لږ اشنا وو. هغه سړی بېچاره مخکې تېر نظام کې مړ و، پلار یې او څلور بچي او یوه زنانه. هغه موږ بیخي دغه یوې کوټې نه ټول مړه راویست. دغه کوټې مې دوه کوټې وې هغه رامنې راکېناستلې. ډېر بد حال منې د شپې باران شي بېدې ناستې سره نمر ته ناستې بل شی نشته دی. ولې نه د ګر چاپېرې ښځې ونیولې نارینه یې ونیول سره ماشومانان یې ونیول کیمپونو له یې بیول کیمپونو کې به پراته و 3 ورځې 4 ورځې بعد به ګاډي ډکه تورخم له به راوړل. خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته. ډېر زیات خفه یم چې په هېواد کې وروستیو زلزلو زموږ ګڼ شمېر هېوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا کوم کور چې تاسې وینئ دا هم د کونړ اړوند د نورګل ولسوالۍ د پتڼ کلي دی. دلته هم زلزله شوې ده، دغه دیوالونه یې رانړولي دي، دغه کورونه یې رانړولي دي، ژوند یې ویستی دي. شکر بیا په دې دی چې دلته مرګ ژوبله نشته دی. یعنې یو څه سرسري و ټپیان وي خو شکر دی څوک پکې شهیدان شوي نه دي. دغه کور شاله خوا نه هم نړېدلی دی او دغه کوټه چې دا هم راغورځېدلې ده او دا کوم د پنۍ دیوال چې دا هم را نړېدلی دی او دلته نور هېڅ هم نه دي پاتې، فقط دغه دیوالونه دي او هغه مړنګ دیوالونه او کوم ماشومان چې و له دې ځینې ایستل شوي دي او هلته بیا یو ځای ورته برابر کړی دی د لمر ته یو هغې اچولی دی او خیمه غوندې والې ده هغه موږ چې ورته کلیوالي خیمه وایو ترپال یې لګولی دی او ترپال لاندې دوی ژوند کوي. عجبه غوندې ژوند دی خو الله تعالی دې ورحمېږي. دغه کور له مالک سره زه غواړم یو 2-3 خبرې وکړم. ورو اجازه ده یو 2 خبرې سره وکړو. راځه دلته لږ راشه. نوم مبارک دی. نوم مې کرزی دی. ستړی مه شې. خیر اسمن کرزی دی. څنګه یې؟ ښه یې جوړ ژوند چارې دې څنګه دي؟ والا بس ښه دي. زلزلې دغسې وځپلو. دغه کوټې مې 2 کوټې وې هغه رامنې راکېناستلې. ډېر بد حال منې د شپې باران شي بېدې ناستې سره نمر ته ناستې بل شی نشته دی. صرف یو ترپار مال لري د هغې لاندې ناستې. نو د ژوند ډېر مشکلات دي زمونږ پېښ شوي. نو څه دا دیوالونه د پنایي هغه غونډ راوړېدل. دغه کوټې وې 2 کوټې مې وې هغه راوړېدلې. نو ژوند ډېرې سختې دي راباندې. ډېره مننه، الله تعالی دې ورحمېږي. کله چې زلزله وشوه ته چېرته وې او ماشومان چېرته وه؟ مندي ساحه کې کور کې و. بس یو دم بد حال شو، چغې شوله، سورې شولې، ووتلو خو بس سرګي سرګي ټپیان شولو او نور مرګ له خدای تعالی وساتلو خو نور کور مور هر څه وغورځېدو. اوس د دې ځینې ماشومان تاسو چېرته ایستل؟ دغه څوک نشته دی؟ موږ برېنه هغه پاس قلا کې ناست سره نمر ته بس کله لاچو غاړې ته هغه غاړې ته وړو کله دې غاړې ته راوړو. نو سور نمر دی بس بل چاره هم نشته دی. او دلته اوسه پورې چاته مرسته راوړې څوک راغلي دي؟ نه هېڅوک هم پرې اوسه پورې ټول حال زموږ غږ شان دی اورېدل. څوک زموږ خوا ته نه دي راغلي. اولني کسان موږ یو اولني کسان تاسو څه چې دلته راغلي. څه غواړئ له دولت نه هغو ارګانونو چې په دغه برخه کې کار کوي؟ زمونږ داخله ده د هغې وله چې موږ سره کومک وکړي د نغدي مرستې د خوراکي توکو د هر چیز له موږ کمبوتات لرو. نو زمونږ کورونه دا حال مې د غونډ لیدل دي. موږ هر چیز ته اړتیا لرو، خیمو ته اړتیا لرو، خوراکي موادو ته اړتیا لرو. نو چې هر څه کومک ستاسو د وسه کېږي باید موږ سره یې وکړي. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ او دا برنامه ګورئ. په رښتیا هم افغانان دا څو کلونه همدغسې دردېږي. کله په یو افت نازل شي او کله بل افت.
دا به زموږ د ګناهونو نتیجه وي. خو یوه خبره چې په دغه زلزلو کې ما ولیدله هغه دا وه چې موږ یې سره ډېر یو ځای راټول کړلو. مثلا که د بدخشان ورور دی، که د هلمند دی، که د کندهار دی، که د پېښور دی، که د هر ځای نه دی چې مسلمان دی او په پښتو پوهېږي او په دغه وطن یې زړه دردېږي، هغو لاس یو کړی دی او دغو هېوادوالو ته خپل د خولې مړۍ نیمۍ کوي. زموږ یو هېوادوال چې په اسټرالیا کې ژوند کوي، محبوب نجیبي، هغه یو څه نغدي مرسته رالېږلې وه. ډېر کمې پیسې موږ په یو پاکټ کې برابرې کړي تر څو لږ کورنیو ته ورسېږي. هغه یو دانه به دغه ورور ته موږ سپارو. نو په دې هیله چې تاسې هم که چېرته د وسې کېږي په خپلو لاسونو راوړئ او دغسې اړمنو کورنیو ته یې وسپارئ. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ. مخکې ورځو راځئ. خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان، خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان، بې له تا یې بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې روغ به یې راته. دغه کور ګورئ شاته او همدارنګه دغسې ټول نړېدلی دی. موږ دننه په دې خاطر ورنغلو چې هلته زموږ خویندې ناست دي او موږ نه غواړو چې هغه د دغه ځای نه پاڅېږي او نور ځایونو ته لاړ شي موږ مرکه وکړو. ازار چاته زړه مو نه غواړي. دغه ورور مو بار راوغوښته، غواړم چې داسې یو دوه درې خبرې وکړم. سلام، ستړی مو شه ورور. وعلیکم السلام، خیر دی ورور. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ حضرت حسین. حضرت حسین، دا کور دی دی؟ دا کور مې دی. کله چې زلزله وشوه ته چېرته وي؟ زه خپله د کور نه په سره وم، داسې راوتی وم. کوم ځای کې وي؟ داسې کور مخې ته مابلی کې وم. او ماشومان چېرته وو؟ ماشومان مې کوټو کې وو. کوټو کې وو. دا خو موږ کوټې وکتلې نړېدلې دي. څنګه چل و؟ ماشومان خو ماشومان زخمیان پکې وو، خو زخمیان پکې وو، خو شهیدان نو خدای بچ کړل او زخمیان یې ورکړل دي. خبره زخمیان وو او زخمیان دي. او کله چې زخمیان وشول 12 بجې 12 بجې شپه ده، تورتم دی، نه ډاکټر شته دی، نه امبولانس شته دی، نه بل څه شته دی، ټولې لارې بندې دي. ته راپاڅېدلې، دغه ډاک ته ولاړ وې، څه دې په زړه تېرېدل؟ بس یو الله ته هیله او نور څه نه، هېڅ هم نه. هېڅ هم نه. کور کې داسې یو څه دې ساتلي وو چې په هغه باندې دې یو تداوي دې وکړه، مثلا پرسټامول؟ هېڅ هم نه ساتلي. هر څه چې مې ساتلي وو دننه بند شول. بند شول؟ هو، هر څه چپه وو. هر څه ته کوټې ته خپله ولیدې دغسې حل دې نه به شېره وه. دا ماشومانو په داسې حالت راویستلی وو. او ماشومان خو ډېر زخمیان شوي نه وو؟ ماشومان زخمیان شوي وو، څه وړي وکته او څه دلته. او اوس څنګه دي ماشومان؟ ماشومان اوس ګزاره دي، یو زوی خو مې دلته دی او د دې ښه دی اوس. اوس یو ځای دلته دی او اوس کته وتی دی ډاګ لته دی. او بل ځای دی؟ بل دلته دی. هغه هم دلته دی؟ ښه دی، ښه دی. فقط هغه تلفات یې اړولي دي چې هغه کوټې را نړولي دي او یو څه زخمیان وو. شکر دی چې دلته شهید نه لري تاسې. شهیدان نه لرو، او بس دغه نه چې بچي یاستئ، دا به خدای پاک راورغوي بېرته او ټپیانو ته به الله تعالی شفای کامله ورکړي. شکر دی، ډېره مننه. زموږ په هڅ کې هم دومره څه نشته دی، فقط یو څه چې زموږ یو خورکۍ او همدارنګه زموږ یو ورور د اسټرالیا څخه یو څه کمې پیسې رالېږلي دي، هغه غواړو چې تا ته در وسپارو. خوشحاله اوسئ. دا د هغه ورور امانت دی او تا ته مې در وسپارلو. الله دې سره ښه وکړي، هغه سره دې خدای ښه وکړي، تاسو دې خدای ښه وکړي، زموږ تپوس هم وکړه، الله دې عزت وکړه، الله خوشحاله لره او زموږ ورور دې خدای وبخښي، الله دې عزت ورکړي. ډېره مننه. کور دې ودان، الله دې ونازو. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ. دغه برنامه ګورئ، راځئ مخکې وځو. په نصیب مکړه وروري، په نصیب مکړه وحدت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د نورګل اړوند د پتن ساحه ده، چېرته چې زلزله
چېرته چې زلزلې دلته هم ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دغه زموږ ورونه چې دا په دې وروستیو کې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه په جبر ویستل شوي وي او وطن ته په دې خاطر راغلل چې دلته به آرام ژوند وکړي. خو الهي پرېکړې نورې وي دلته چې راغلل د زلزلې سره مخ شول، داسې زلزلې سره چې اوس ورته هېڅ هم نه دي پاتې. دغه یو کوټه پکې روغه ده، نور اخواته ځایونه به تاسې په شاټونو کې ګورئ ډېر ړنګ شوې ده او دوی اوس زموږ لاسنیوي ته اړتیا لري. دغسې انسانان چې هغوی د ژوند تېرولو لپاره فقط سرپناه غواړي باید موږ یې لاسنیوي وکړو، که زموږ د وسې پوره یې ولې ونه کړو. درنو ملګرو له همدې سره غږېږم. سلام ستړی مه شئ، پخیر راغلي. سلام خیر، ستړی مه شئ. څنګه یې ژوند چارو سره؟ شکر دی د الله الحمدلله. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې سید کریم. سید کریم. او څومره وخت کېږي د پاکستان راغلي وئ؟ دا څلور میاشتې کېږي. 4 میاشتې. هلته چېرته اوسېدئ؟ پنجاب کې اوسېدم. پنجاب کې اوسېدئ. او هلته کله چې تاسې راتللی پنجاب حکومت په زور ویستلی که نه په رضا راغلی؟ نه نیول شروع و نو بس زموږ هم را روان شو، مګر سبا بې عزته کړي یا بې عزتي زنانه ټول د مخې نیول او تا بس موږ را روان شو. تا داسې څه ولیدل چې هلته نور څوک یې بې عزته کړي وي؟ ولې نه ګر چاپېرې ښځې ونیولې، نارینه یې ونیول، سره ماشومانان یې ونیول، کیمپونو له یې بیول. کیمپونو کې به پراته و 3 ورځې 4 ورځې بعد به ګاډي ډکه تورخم له به یې راورسول، تورخم به یې راواړول. تورخم به یې راواړول. کله چې هلته تاسې راغلی دلته زموږ افغان دولت دوی سره څومره همکاري وکړه، څومره ترېنه خوشحاله وئ؟ خوشحاله خو ته اوس هم یې، هغه وخت کې مې مخکې م و، خو د کور په سر چې دی 10,000 روپۍ راکولې. کور په سر 10,000. ډېره مننه. دا خو د هغه وخت کیسې وي. دا د هغه وخت. اوس زلزلې ته راځو. کله چې زلزله وشوه په هغه شپه ته چېرته وې؟ زه کوټه کې وم، مونځ مې کول. هلته خو ناوخته و، تقریبا څه کم 12 بجې 10 منټه کم 12 بجې زلزله راغله او زه چې تللی وم مونځ مې نه و کړی. بیا رالم اودس مې کړو، مونځ مې کړو، په هغه اپله کوټه کې وم. بس نړېدلې چې دا څنګه چې مې سلام وګرځه دعا مې کوله چې دره شوه دیواله پرېوت، تورتم شو، دوړې شولې، څپلۍ مې پخو نه وې، جانماز همغلته پاتې شو. مندسې منډه واخیستله بار، دلته برنډه و خوا کې دیوال و، هغه هم راوغورځېده. خو زه ته خدای ویستلم، دا ماشومانان دا ټول د مخې زنانه یودم چغې شولې د قلا کې، تورتم شو، دا دیوالونه چې راولېده دوړې شولې. چې دوړې شولې بس موږ په خپل ځان باندې و، څه وخت چې قلارې شوله لږه شان پانچ وکړو، دیوال یې هم نه و. دیوال یې هم نه و. زه خیر دیوال نه پیدا شي. بیا ځاني طرفات یې لرل؟ نه الله خیر که دا مالي دغه شوی نقصان ټول او ځاني خدای بچ کړي. سر نه خو ګرځي مریضان دي ټول، دعایې مو کړه، په ماشومانان خو بیخي دغه دي، هغه ډېر دغه ټینګې نه دي. ذهني شکنجه دي، هغه به الله تعالی ښه کړي. او شکر په دې ایستل پکار دی چې په کور کې موږ شهید نه لرو، ټپي نه لرو، په دې باندې ډېر شکر پکار دی. دا کورونه دا مینې به بېرته خدای پاک ودانې کړي، داسې وخت به راشي چې عادي ژوند به بېرته روان وي. او تاسې یو کار دا ډېر ښه کړی چې د بل د وطن نه راغلي یاستئ خپل ګران افغانستان ته، په خپل کلي کې پروت یې، دلته به انشاءالله ستا پوښتنه هم کېږي، هلته در باندې ظلم کېږي، دلته به تا ته خلک راځي او پوښتنه به دې کوي چې وروره ستاسو څه مشکل دی. نو فرق کوي. الله تعالی دې موږ ته ټولو ته دومره توفیق ورکړي چې ستاسې هغه غوښتنې چې تاسې لرئ هغه پوره کړي. امین. اوس وخت کې تاسې څه ته اړتیا لرئ؟ مثلا دولت هغه مرستندویه ټولنې چې په دغه برخه کې کار کوي، هغوی نه تاسې څه غواړئ چې څه باید وکړي در سره؟ اوس فلحال ضروري زموږ خو دغه د سامان تاسو خپله ولي دا کوټې دا د اوسېدلو نه دي، هېڅ دغه نشته. ماشومانان بار په ډاک دي، بلکل په ډاک دي. موږ خو ډېر وګرځېدلو، څوک یو خیمه راکړي یا دوه یا دغه دا کار خو به کېږي. زه دا خو به را سره بیا مرسته کوي، هر څه چې کوي موږ ځان نه شو کولی، لکه نه موږ پیسه لرو نه مزدوري شته دی، او دا 4 میاشتې کې مهاجر راغلي بلکل، او د کار ذریعه چې لا منتظم دغه نه دی شوی، بلکل ذریعه نشته دی. خو چې دستي فلحال چې موږ سره چې هر څه کېږي که نه نغده مرسته وشي چې موږ د هر څه سامان د هر څه را برابر کړو. بس او که سامان درته سامان خو زه سامان خو وروسته خبره ده، دونه باره مې ایستلې دی، دونه شته چې دغه پکې کوي. کوټې واچي هغه خو لاسه یې ده چې نغده مرسته را سره وشي چې موږ پې د هر څه را برابر کړو، دستي کار برابر کار را برابر کړو. جمع هم را روان دی، یخني ده، ماشومانان دي. ډېره مننه. خیر، کور دې ودان، الله دې سلامت لره. خوشحاله. درنو ملګرو، زموږ هر هېوادوال په دې ارزي چې کومک ورسره وکړو، بالخصوص د کونړ زلزله ځپلي هېوادوال، دوی په رښتیا معنا باندې دوی وځپل شول، او داسې وځپل شول چې زه فکر کوم چې راتلونکو کلونو کې به دوی دغه ذهن دې ته آمدني وي چې کار وکړي، ځکه ډېر ودردېدل.
هغه صحنې به تاسې لیدلې وي چې مخکې موږ د کیمرې په سترګه راغوستي وو تر تاسې مو رسولي وو. د پلار جنازه ورته پرته ده او لورې سر ته ناسته وه، لاس یې مات او ژاړي. داسې صحنې موږ ولیدلې چې اوس هم زړه ژاړي. الله تعالی دې نور موږ په امتحاناتو کې نه اچي. الله تعالی دې دغه آفتونه د خپل په دغه بندګانو دې نور نه راولي. ډېره مننه چې راسره راستئ. زموږ اوس هم دومره نشته دی، فقط دومره چې یو څه ستا د ماښامنۍ دپاره درکړو چې ستا پې ماښامنۍ وشي نو هغه به درته احد وسپاري. صحیح دی؟ مون خوشحاله یې، دا خو د وس کار دی، د وس خبره ده، دا خو دغه نه دی. سلامت ده. ډېره مننه. له تای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت، خدایه ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایه ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو، خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت، خدایه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. شوماج درې ښکته سر دی، همداسې مخ په شوماش روان یو. دغه استاد مې ولیدو، دغه موټر مې ورته ولیدو چې تعجب غوندې و. همدې سره غږېږو. سلام، ستړي مو شئ استاد. خیر اوسه استاد، ستړي مو شئ. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ طاهر محمد طاهر. څنګه دی موټر دی، څنګه دی؟ والا بس دا د خدای طرفه وه. بس د زلزلې په اوله شپه باندې موږ هملته ایسار شو، بره دره کې ماماګل دره ورته وایي. هغه ساحه ډېره زیاته تنګه وه، نو نه بره لاره کېده نه ښکته کېدله. موږ چې کله راغلو به زلزله چې شو، بس دې ټایم کې بیخي ډېر غټ غټ ګټونه راغله، هم شاته وغورځېد هم مخې ته وغورځېد. ته کوم ځای کې وې؟ لاره ماماګل کې بره. نه ته خپله موټر خوا کې وې که نه لرې وې؟ موټر خوا کې وو، خو لږ وړاندې وتې، موټر مو پرېښوسه وتښتېدو دي. هغه چې بېرته موږ واپس کې راغلو، دې ته یو قوي غټه تیږه پرته وه، بیا هم نورې موټرې پسې راوستې، دا هم کشټ اخوا ته شپېتاویا دانې مزدوران هم بوتله، برمې هم ویوړې، تیږو کې هم ډزونه وکړل، هغه لاره هم ترې خلاصه کړه. بس بیا مزدم ترې راخلاصه کړله. بس دغه حال کې شهید. او هلته تاسو ولیدل خپله شهیدان، ټپیان؟ شهیدان او دا خبره چې کومه خدای شته، داسې په دې خوله مې هم نه راځي، داسې زړه مې خرابېږي په دې چې حال ما خپله هر څه مې ویل. کله چې مونږ ساحې ته او بېرته کورونو ته کلو ته ورغلو، خلکو چغې کړې چې دې کور کې مړي دي، هغه کور کې شهیدان دي. خدای شته شهیدان خو ډېر شهیدان، خو یو کور بیخي دلته مونږ سره لږ اشنا وو. هغه سړی بېچاره مخکې تېر نظام کې مړ و، پلار یې او څلور بچي او یو زنانه. هغه مونږ بیخي د هغه یوې کوټې نه ټول مړه راویست. هغه ډېره دردونکې وه. نور هر یو کور کې دوه او درې داسې کور نه و چې هغه مثال د تلفاتو نه خالي نه و. کوټې، غواګانې، بزې، دا خواران ټول چې به دغه نه لاندې شوي وو. بس مونږ بیا خدای شته مونږ په خپل ځان باندې نه په موټرو نه په بل وسلو چا هم د سهاره پورې. بس خدای شته مونږ له بس خدای پاک همت راکړه. شپږ اته ملګري مونږ سره نور مو بس ټول لګې وو، کوټو نه یو زخمیان راوباسه، مړي راوباسه، ماشومان راوباسه، غواګانې، بزې، دا هر څه بس ورو دنیا ړنګه وه. بس د قیامت ورځ وه. الله دې ورحمېږي. هغه کورونه ګورې استاده، یو دوه درې، دلته شپږ کورونه وو، پاس هغه پرې راښویېدلی. ګورې دلته لاندې کور دی، دلته لاندې کور دی، 18 شهیدان موږ ترې نه راویستل. ګورې هغه ځای دی. او هغه کورونه تقریبا په درېیمه ورځ باندې ما ته بیا راغلي وو که نه، په درېیمه ورځ باندې د هغسې نه یو ماشوم موږ راویستو. او ماشوم تا فکر کوو چې همدا اوس شهید شوی، 3 ورځې بعد موږ یې راایستې وو همدغسې نه او شهید شوی وو. خو داسې وو لکه ګلاب چې وي، هماغسې تازه و. الله تعالی دې ورحمېږي. دا د الله تعالی یو آفت و چې په دغه باقي د نورو مصیبتونو نه وساتي. والله دې دا کوم چې مړي دي هغې له دې الله پاک جنت فردوس ورکړي، کوم چې زخمین دي هغې له دې الله پاک عاجله شفا ورکړي. نور بس د الله طرف نه درڅه. بلکل استاد ته زه ګورم تا ویلې د اولې ورځې نه همدغه خیریه کارونو ته مې اوږه ورکړې ده او دا د کار کومه لګیا یم. رښتیا راته ووایه چې یو خو زموږ خپل هیواد دی، کار کوو، هغه د دې په موږ باندې حق دی چې کوو یې ورته. زه دا څویم ځل دی چې 7 ساعته 8 ساعته په خپو مزل کوم، دیز ته راځم او داسې شوماش ته ځم، ارې ته ځم، هغه ځینو هیوادوالو چې مرستې راسولي هغه ور رسومه. دا خو زموږ یو مسؤلیت هم دی، ځکه چې دا زموږ خپل وروڼه دي او خپل وروڼو ته هر سړی کار کوي. د دې ورهاخوا په خیریه کارونو کې سکون څومره دی ستا له نظر؟ خیریه کارونو کې ټول سکون دی. خیریه کار چې دی ګړه به دی جمع چې ته مثال چا سره
یا داسې دا کوم کار چې مونږ کوو مثال یا چې وړو یا چا نه سیوا والله نوم د خدای کوز ماړه کېږي دا اوس هغه ملګری دا مخامخ ولاړ دی ویل چې استاد دې زه نه زه به خیر دی ما نیم سلو به ما ولاګ مو د الف نه بیګلی ما ویل چې دا موټر مې د چا مثال چا د ویلې نو چې دا داسې را سره وکړه را سره هغسې وکړه ما خپل همت کوم بس په خپل همت به وګټم جوړ بیا کوم خلاص خو دا سیټ پکې نه بس ما څوک نه شړي دي خو دا شیشه پکې نه بعد را من لګي په ما لګي خیر د ودې لګي را باندې دوړي کورځي به زه په ځان تېره کوم بس څه وګو د خلکو خدمت دې هم کوي بس اوس په 1.5 سل افغانۍ باندې ته راوړې ده بالکل نو 1.5 سل افغانۍ خو ستا کرایه څه چې هغه تیل هم نه پوره کړي څنګه کېږي نه کېږي انشاءالله اوس هغه 1.5 روپیو کې پاتې کېږي نو 1.5 سل کې څنګه 1.5 سل پاتې کېږي که یو کس نه دی که دا څو 13 سهمونه 15 سهمونه ښه ته چې چاري یو سهم نه 1.5 سل ښه څو 13 سهم دي او کوم ځای نه راوړل دغه ودې کلی نه راوړل او دغه ځای پورې پاس کې هم ته خېږي پاس کې هم ته خېږي لري نه دی د لري د خدونه نوم دی مخکنه یا کم زلزلې کیم چې کوم واغې نه خاطر بل یو کیم جوړ شوی سپرګي او دا سپرګي ډاکټر دغه ځای نوم راته خدای شته نه دی معلوم خو دا نه کیم جوړ شوی دا کیم دی چې شوماش کیم ښه ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسې خبرې در سره وکړې ډیره مننه الله سلامت لره درنو ملګرو تاسو پاتې شئ دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا په تما ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا په تما سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته دا د شوماش لاره ده تر هغه ځای پورې خلاصه ده خوا خواته نور بیا داسې کمرې دي چې بیخي شان د دې نشته چې یو انسان دې مخکې لاړ شي د هغه ځای د خلکو په وینا باندې چې د هغه ځای نه ټول خلک کډوال شوي دي او په دغه خیمو کې ژوند کوي څه دغلته پراته دي څه دغلته دي څه دلته دي او څه بیا پاس هغه خیمه بالکل موږ ته ښکاري او دغلته پراته دي تقریبا چې په 60 ډوله 900 کوره صرف په دغه ځای کې پراته دي او ټول د خپلو کورونو نه راوتي دي دغه کاکا هم د منجګل تنګي نه راغلی دی او هغه د شوماش پورې تړلی تنګی دی دا همداسې رغږېږو چې هلته څه کیسې وي سلام ستړی مشه خیر راغلی خیر بس هلته زلزله وشو ټول کورونه ګران شوم داسې پاتې شوم مال خال ټول پاتې شو نوم مبارک دی نوم مې محمد سید محمد سید څه وخت راغلی دا غزي نه بس هغه زه نه دا شپه مې وکړه 2-3 شپې مال ته وخوت زلزله ډېره شوم داسې ډېرېده 2 شپې مې لاندې وکړې بیا پاس هغه ډاګ ته وخوتو 2 شپې مې هلته وکړې خو بیا حکومت اعلان وکړ چې کته راوځئ مونږ کته راووتو ستروار کې بېرته حصار کړو واده نه بېرته واپس کړو او دغه ډاګ ته یې ورتولو او دې ډاګ کې زمونږ 3 کیلومتره 4 کیلومتره مونږ مزل کوو دا ماشومان لیږو اوبه راخېږي دې لاندې خوړ نه خو اوس زمونږ سړک نشته مونږ سړک ته ډېر عجل ضرورت ده چې مونږ دا سړک مونږ ته خلاص شي او هغه ډاګ ته مونږ دا دغه ورسوو صحیح شو دا خوراکي مواد او دا ورسوو دا شی نه راکوي پیشا وړو اوس سپین هم غرق شولو ماشومان هم برباد شولو اوبو باندې نه پیپ لرو او نه دا دغه لرو سړک لرو خو سړک زموږ لږ شان دی چې ډېر 1.5 متره سړک به علاج دا ووایي نو زموږ ته سهولت میلاویږي دغه د زلزلې د شپې کیسې راته وکړه ته چېرته وې دغه زه کور کې وم او 10 منټه کم 12 بجې وي چې زلزله وشوه چې زه یخ شوم نو ما نه باتۍ ورکه شوه تورتم و بیا چې ووتم کته ګړنګ باندې کته ولیدم خو زه نه ماشومانو دا مې وایسته پاس هغې نه پاس بل کور مې و هغې ته مې غږ وکړه ما له تاسو څنګه هسې وایي مونږ جوړي اپله د دې هلکانو کور دا مې اخوی دی دوی ته مې غږ وکړه وایي مونږ هم جوړي خو زه الحمدلله مونږ د بدن نه جوړي خو مالي دغه نه خلاص شو مثال کم دا پټي او مثال کوټي دا شی نه غون ختم او مالونه څنګه شو مالونه څه ګټې لاندې پرېوته او څه غره کې پاتې دي اوس پورې زما خپلې 15 بجې وي او دا باره ولیدله هغو باندې اوس پوه شوی نه یم بېرته تللی یم نه یم دې اوس مې خدای راغلی دی وایي چې څه راته ما غره کې ولیدل هلته ګرځي خو اوس خو تیار الحمدلله په صحت هم روغ دلته کورونه هم به یو څه سنبال شوي خو اوس ورشه ویې ګوره اوس هلکان مې بېګا لېږلي دي اوس پورې بیا نه دي راغلي اوس نن دې ته مې وایي چې ځم ځمه تم ورځي او ځم ورځم خو لاره ډېره
په ایره تګ دی د کمرې دش شوي دی نه زه ورغلی یم هغه لارې ډېر ما خطرناک لیدلي دي او لارې خو سختې دي خو دومره سختې نه دي چې انسان ورته ور نه شي انسان ورده نور هم نن بیا غرب وشو یو څه ټکان اوس هم ټکان ورځ کې 2-3 ټکان ورځ کې کېږي اوس هم کېږي بالکل هغه ارګانونه چې په دغه برخه کې خیریه کارونه کوي تاسو ته مرستې رسوي تر دې دمه پورې تاسو ترې خوشحاله یاستئ موږ ښه پرېمانه خوشحاله یو مرستې نه خوشحاله حکومت نه زما دا ګیله ده چې دغه سړک موږ ته ونه رسولو او زموږ ماشومان اوس هلته زنانه مریضان دي دلته بیا راوړو کلینیک ته بالکل صحیح شو کلینیک هم لرې دی او بل دغه 1.5 متره سړک په ګز باندې دا ما نن مولا صاحب ته وویل چې موږ سوال راغلی دا راته ووایه دا لوډر کته ما ایسته نه وه وختي دا یو خبره وکړه که چېرته دولت رسیدګي ونه کړه نو سهار موږ اعلان کوو چې په خپله کار کوو په خپله کار کوو زه چې یا بله ورځ راغلی وم دا ټوله لاره بنده وه دا لاره هغه سره پورې بنده وه یا د چې دغلته لوډرې کار کولو ما سره شاټونه شته دی درنو ملګرو ته به اوس په هغې کې وام چومه همدغه ځایونو پورې دا لاره بنده وه دولت اوس هم لګیا دی کار پکې کوي دولت کار کوي خو دولت موږ نه چپ کار کوي اوس زما کلی هلته پاتې شو ماشومان مې دلته کیم کې پاتې شو خو تا دلته کیم جوړ کړی دی که نه کیم هم هلته پاس جوړ کړی دی خو هلته خو کار روان دی هلته خو لوډرې روانې دي کار جوړ اوس پورې نه دي رسېدلي چې رسېدلي وای سېده یو لوډر دا کته د خوړ په داستون کې نه ته غوږ شه اوس داسې دی چې 2 لوډره او بسته کلي چې کلي حساب کې 1200 کلي دي صرف دلته واړه کلي که نه نو د 1200 کلو ته خو دا نشي رسېدګي کولی خو ورور به رارسېږي ورته ما دا نظر و چې دغه 1.5 کیلومتره سړک موږ ته زرې ووه زرې ووایي دا 1.5 متره کیلومتر نه یو په ګزه باندې ما په لوز ګز کې په 1.5 متره وشو 1.5 متره ماله سړک موږ تاسو ته وایي زموږ کور ته هر مریض زموږ ټول جوړېږي فکر ډېره مننه کور دې الله دې سلامت لره خوشحاله خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا په تما ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا په تما چې اشنا یې راشي کور ته وي په وینو کې لکه